په دې موټرو کې هغه 13 ټنه نشئی مواد بار دي کوم چې د ننګرهار امنيه قومندانۍ نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت لوري په تیرو 4 کلونو کې نیول شوي دغه نشئی مواد د سوځولو په موخه ټاکلي ځای ته یوړل شول دغه نشئی موادو ته چې پکې هیروین، تریاک، چرس، شیشه، ټابلیټ ګاز، کب او ترماډول ګولۍ او یو شمیر نور کیمیاوي تیزاب شامل وو د ټاکل شوی هیئت په حضور کې وسوځول شول ننګرهار امنيه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وای له دغه نشئی موادو په توري په تیرو 4 کلونو کې 2580 قاچاقبران او ساقيان نیولي نوموړی دغه راز په یاد موده کې د درملنې په موخه د 15080 معتادینو ټولولو خبره هم کوي په نهګونه او زو 22 ولسوالۍ کې د اسلامي امارت راتګ نه تر اوسه پورې د شتونه نشئی توکي نیولې دي چې نن ورځ د ننګرهار ولایت مقام امنيه قومندانۍ او نورو اړوندو ریاستونو د استاذ په حضور کې لبینه یوړل شول او وسوځیدل د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه مو یو له اساسي لومړیتوبونو څخه ده چې هیڅ چاته به د نشئی توکو د قاچاق، پیر او پلور او کرکیلې وخت ورنکړو که احیانا داسې څوک پیدا کیږي د امنیتي ځواکونو لخوا به پر وخت نیول کیږي او اړوندو عدلي او قضایي ارګانو ته به سپارل کیږي د ننګرهار اوسیدونکو ګلاب سعید وای دوی په دې ډاډه دي چې اسلامي امارت د نشئی توکو قاچاق، کرکیلې او کاروبار مخنیوي لپاره جدي هڅې کړي دا یو ډیر د افتخار ځای دی امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې دغه ډول مخدره توکي چې زموږ ستاسو ځوانان په یو قسم رواني ستونزو سره مخ کوي او نشئی توکو باندې راوړي نو دا ډیر د ویاړ دی چې زموږ امنیتي ځواکونه دومره توانېدلي دي او دغه آینده کې هم ته دا هیله لرو چې باید دغه شیانو مخنیوي وکړي او ترڅو وطن کې دغه سیم نشئی توکي چې زموږ ځوانانو ته ضرر رسوي باید چې دا دې مخنیوي کلک باندې وشي امنیتي مسؤلین وایي نشئی توکو سره مبارزه او د قاچاق مخنیوي په لومړیتوبونو کې ده